آیا غواړئ ژوند مو یو خوشحاله ژوند جوړ شي، ستونزې مو، تشویشونه، کم خفګانونه چې لرئ کم شي؟ نن په دې ویډیو کې یو څو مهمې او وړې لارې تاسو سره شریکوم، کو تاسو یې عملي کړئ، خپل ځان کې هغه عادتونه یا خبرې واچوئ، ستاسو ژوند نه یو ښکلی ژوند جوړېدی شي. ټولو نه اهم پوینټ چې غواړم تاسو سره شریک کړم، په خپل فکر باندې کار کول دي. خپل فکر دومره ښه جوړ کړئ، دومره مثبت جوړ کړئ چې بیا بهرنی یو څیز هم ونه کولی شي چې ستاسو کوم داخلي ارامي، ستاسو کوم ذهني ستونزې هغه ډېرې کړي. دې ځای کې تاسو سره یو واقعه شیر کول غواړم. یو ورځ یا قصه صرف د عبرت دپاره چې موږ ترې درس واخلو. یو ورځ یو بادشاه اعلان وکړو چې په دې ملک کې د هېواد سطح باندې ټولو نه ښه رسامي کولو والا چې کم خلک دي هغه دې باید راشي رسامي دې وکړي، او چا چې ټولو نه ښه رسامي وکړه هغې ته به موږ یو انعام ورکړو. داسې د ملک د هېواد ټول لایقه پوهه خلک یې راغونډ کړه کله چې هغې رسامي وکړه، او ټولو ته یې ویلې چې د زړه تصویر رسم کړئ. هر چا په خپل انداز کې رسامي وکړه. د بادشاه یو رسامي خوښه شوه، او بادشاه په دې انعام هم ایښی و چې د چا خوښه شوه هغې ته به یو غټ انعام ورکول کیږي. د بادشاه چې کومه رسامي خوښه شوله هغه یې راواغسته، خپل اتاق کې روم کې په دیوال ولګوله. اوس ډېر ځایونو کې د سړو کوم خبرو ته پام نه، خو د هغې مېرمنې ډېرې دقیقې اوسیږي. کله چې یعنې د هغې خاوندان یا ورونه کوم ځای کې پیسې مصرفوي، ښځې اکثر ورته وایي چې دلته دې ولې مصرف کړې، دلته یې مصرف کړه، دلته یې مه مصرفوه. یعنې په دې څیز کې ډېر یعنې ښځې هوښیارتیا خپله ښایي. نو کله چې ښځه راغله دې رسامي ته یې وکتل، ډېر غور سره یې وکتل، او هغه څیز چې پکې وکتو هغه بادشاه هم نه وکتلی. ورته ویې ویلې چې دا زړه ډېر ښه دی، ډېر ښکلی رسم شوی دی، دې زړه کې بهر دروازه هم ده، خو په دې کې بهر نه کونډه نشته. بادشاه هم دې خبرې ته نه متوجه. کله چې متوجه شو چې هو دا خو یو نقصان دی، کله چې دروازه او هینډل نه پکې کولاوی به څنګه. بیرته هغه شخص راوغوښته چا چې دا رسامي کړې وه. هغې نه یې پوښتنه وکړه چې تا دا رسامي کړې ده، دلته دې دروازه هم پکې لګولې ده، خو د دې کې کونډه یا هینډل نشته، دا به کولاویږي څنګه؟ دې ځای کې رسامي کولو والا چې کومه خبره وکړه هغې کې یو درس پروت دی. هغې ویلې چې دې دروازه کې کونډه ما دننه طرف نه لګولې ده، زړه دننه طرف نه کونډه ده، بهر نه نه. ځکه په ټولو رسامیانو کې کونډې بهر وي. وایي ځکه چې کله موږ په خپل زړه کار وکړو، موږ خپله وغواړو چې خپل زړه نورو خلکو ته کولاو کړو، نو باید موږ سره یې کونډه وي، نور خلکو سره یې نه وي. نور خلک څنګه کولی شي ستا زړه ته نوځي؟ نو دغه ځای نه باید موږ یو درس دا واخلو چې موږ په خپل زړه باندې دومره کار وکړو چې زموږ د زړه هینډل زموږ لاس کې اوسیږي. موږ کولی شو چې هر چا ته د خپل زړه دروازه کولاوه کړو. دغسې فکر او زړه باندې چې کله مونږ کار وکړو، بیا چې بهرني خلکه څومره هم خبرې کوي یا څنګه هم ستونزې راځي، موږ به کولی شو چې هغه خپله حل کړی شو. دا یو لار ده چې موږ کولی شو خپل ژوند نه یو ښکلی ژوند جوړ کړو. ما خپله فکر وکړو، درسونه، ریسرچونه، څېړنې، هر څه یو سایډ ته. ما په یو خبره فکر وکړو چې کومه لاره ده چې ډېر زیات موږ ذهني لحاظ نه اذیت کوي. سوچ مې پرې وکړو، فکر مې وکړو، ما یو ډېره غټه لاره راویستله، یا زما په نظر باندې هغه دا زموږ کمیونیکیشن وی څنګه ده، زموږ د خبرو کولو طریقه څنګه ده. ځکه ډېر ځایونو کې ستونزې همدې نه پیدا کېږي چې موږ خبرې یو بل سره سمې نه کوو. کله چې موږ روان یو، یعنې تاسو لاړئ بازار ته، یو دوکاندار نه سودا کوئ، دوکاندار تاسو ته یو خبره غلطه وکړه، په تاسو بده ولګېدله، هغه یو پردی شخص و، خو دغه 2 دقیقې تاسو چې هغې سره خبره وکړه
هغه څومره یعنې اثر کوي ستاسو په ذهن. تاسو بیا خپله به هم کتلي که تاسو موټر کې ناست هغه شخص به ډسکس کوئ، خبره به کوئ چې زه لاړم دوکاندار ما سره داسې خبره وکړه. بیا به تاسو ځئ کور ته، کور کې به هغه خبره بیا راخلئ زه لاړم دوکاندار داسې خبره وکړه. دا په دې دلیل دی چې دوکانداري، موټرواني، بازار کې یو هغه شخص چې تی نه پیژنې هغې سره خبرې کول اثر کوي په موږ باندې. د هر انسان خبره کول خپل اهمیت لري. نو د دې دپاره کو هغه دوکانداري، کو هغه تاسو یو ډرایور سره کینئ، تاسو باید دقیق واوسیږئ چې تاسو هغې سره هم مهرباني سره، عزت سره خبرې وکړئ. کله چې تاسو ښه طریقې سره خبره کوئ هغه به ښه جواب درکوي، نو ستاسو ذهني ارامتیا دې ځینه شروع کیږي. دا څیز ما خپله کتلی دی، کو تاسو یې عملي کړئ. زموږ د ډېرو خلکو ستونزې همدغه خبرو نه جوړېږي. که موږ خپله خبرو باندې کار وکړو، مشر سره څنګه خبره وشي، کشر سره څنګه خبره وشي، موقع ته وګورو په دې موقع کې باید موږ دا خبره وکړو وی نه کړو. تاسو کېناستئ یو موټروان سره، هغه دی ډرایور، تعلیم یې نه دی کړی، بې تعلیمه دی، او تاسو یې یو تعلیم یافته کس، ډاکټر، انجینیر. اوس تاسو ته هر ځای کې انسټیټیوټ کې یا استاد دی، تاسو ته خلک ریسپیکټ کوي، کور کې ډېر احترام تاسو ته کوي. خو تاسو که اوس رکشه کې یا موټر کې کېناستئ او تاسو توقع لرئ چې دغه ډرایور تاسو سره ډېر په ادب خبره وکړي، نو دا دې ځای کې ستاسو بې عقلي ده. ځکه تاسو دلته باید د هغې مطابق فکر وکړئ چې د شخص درس نه دی ویلی، د تعلیم نه دی کړی، د کوم ماحول کې چې وخت تیر کړی دی هغه ماحول مطابق به دې خبرې زده کړي، هغه به مال همغسې جواب راکوي. نو تاسو د هغې په انداز کې هغې سره خبرې وکړئ په ښه طریقه، کو هغه لږ بې احترامي وکړي، تاسو دا خبر درک کړئ چې ما څنګه ژوند کړی دی، ما کوم خلکو کې ژوند کړی دی، هغه یو بل څه دی. زه نه یم خبره چې دا شخص څنګه ستونزې لري، څنګه خلکو کې ژوند کړی دی، درس یې ویلی دی نه دی ویلی. نو دغه ځای کې باید هوښیارتیا نه همیشه کار واخیستل شي. دا هم د خوشحالي یو راز دی. یو بل راز د خوشحالي معاف کول. ډېر خلک به تاسو سره زیاتي کوي ژوند کې، خو هغه زړه کې تاسو خبره وساتئ، تاسو به هم اذیت کیږئ پې بیا بیا. نو هوښیاري به دا وي چې تاسو ځان کې دا فکر راولئ که هغه انسان ما ته غلطه خبره وکړه یا ما ته کوم نقصان ورسو، دا د هغې اخلاق دي، دا د هغې خوی دی. هغې یو لحاظ نه ما ته ځان وښودو چې زه دا شخصیت یم. اوس زما اخلاق به دا وي چې زه هغه معاف کړم، زه هغه خبره زړه کې ونه ساتم. او دا معاف کول دومره اسان نه دي. نو د دې لپاره یو د اسانه او د حل لاره بیا دا ده چې معاف کول اسان شي، خپل مصروفیت دومره ډیر کړئ چې ستاسو ذهن ته دا خبرې بیا بیا را نه شي. نو تاسو به بیا هغه څیز ته دونه متوجه نه وي، تاسو ته به معاف کول اسانه شي. ځان ته یو ګول، یو هدف وټاکئ، هغې کې ځان دومره مصروفه کړئ چې بیا کله داسې خبرې راځي هم تاسو به وایئ مهم زما کار، زما هدف دی، دا خبرې نه. اخر د خوشحالي لار یا راز چې زه ووایم، خلکو سره مرسته کول. تاسو چې کله خلکو سره مرسته وکړئ، ایون په لاره کې کو 10 روپۍ هم چاته ورکړئ، دومره یو د خوشحالي احساس، یو د ذهني ارامتیا به تاسو ته حاصلېږي چې تاسو به فکر هم نه کړئ. نو خپل هره ورځ کوشش وکړئ چې په ورځ کې څه نه څه مرسته چا سره وکړئ. چاته یو ښه خبره کول، د امید خبره کول، دا هم مرسته ده. یو شخص ړوند دی، په لاره روان دی، لږ لاس یې ونیسه، روډ نه تیر کړه، دا یو غټه یعنې نیکي هم ده او مرسته هم ده. داسې هر ځای کې کوشش وکړئ چې خلکو سره مرسته وکړئ. دا وی یو څو وړې لارې د خوشحالي کو تاسو خپل ژوند کې راولئ، نو ډېره زیاته خوشحالي، ذهني ارامتیا، روغتیا تاسو ته درکولی شي. زموږ نورو ویډیوګانو دپاره زموږ صفحه لایک کړئ او نورو خلکو سره هم د خیر خبره یا ویډیوز شریکه کړئ. مننه. په اذان اکیډمي کې شپه ورځ استادان ناست دي چې ستاسې اولاد ته قرآن ورزده کړي او دین ورزده کړي. که تاسو غواړئ چې ستاسې اولاد روښانه آینده ولري، همدا اوس په اذان اکیډمي کې ثبت نام وکړئ.